بسم الله الرحمن الرحیم. شروع کوم په نامه د هغې پاک ذات چې ډیر بخښونکی او مهربانه دی. د انګلیش ټو پښتو لرن زده کوونکو یو ځلې بیا ستاسو په خدمت کې د یو نوي کلاس سره حاضر یم، په دې امید باندې چې تاسو به هم ټول روغ او جوړ یې. دوستانو، په ننني کلاس کې به مونږ د هغې جملو زده کړه کوو چې کومې جملې مونږ په کور، سکول او په بازار او په نورو ځایونو کې استعمالوو، او د هغې جملو ترانسلیشن مونږ نشو کولی. دغه جملې مونږ ته په انګلیش کې نه راځي. په ننني کلاس کې به مونږ هغه اهمې جملې زده کوو چې کوم مونږ په روزانه یا په ډیلی بیس سره وایو یا د دغه سره مونږ مخامخ کیږو. آیا دغه جملې کمی دي؟ راځئ چې زده کو په ننني کلاس کې دغه جملې. د پاور وینټ آوټ، بجلی لاړه. مونږ ویو کنه کله چې بجلی لاړه شي نو مونږ څه ویو؟ د پاور وینټ آوټ، بجلی لاړه. نو مونږ به دغه په انګلیش کې داسې وایو، د پاور وینټ آوټ، بجلی لاړه. سویچ آن د لایټ، بجلی ولګوه. کله چې بجلی مړی نه لګېدلی نو مونږ څه وایو؟ مونږ سټډي کوو. نو چې څوک ولاړی یا څوک کشر هغه ته مونږ څه وایو؟ یاره ته ورشه بجلی ولګوه. نو دغه به مونږ په انګلیش کې څنګه وایو؟ سویچ آن د لایټ، بجلی ولګوه. او چې کومې عام پښتو ته راځي په هغې کې ته داسې ویلی شي چې برق ولګوه. خو چې زمونږ کومه پښتو ده په هغې کې مونږ وایو بجلی ولګوه. سویچ آف د لایټ، بجلی بنده کا. کله چې مونږ چاته وایو چې بد د خوب ټیم دی، مهرباني وکړه بجلی بنده کا، نو دغه به مونږ په انګلیش کې داسې وایو، سویچ آف د لایټ، بجلی بنده کا. سویچ آف د لایټ، بجلی بنده کا. وٹ ډو یو مین؟ ستا څه مطلب دی؟ کله چې یو ملګری خبره کوي او په هغې خبره باندې بل ونه رسي، پوه نشي، نو بیا هغه ته څه وایي؟ ستا څه مطلب دی؟ وٹ ډو یو مین؟ What do you mean؟ ستا څه مطلب دی؟ What is for breakfast؟ په ناشته کې څه دي؟ What is for breakfast؟ په ناشته کې څه دي؟ مونږ لاړ شو کینټین ته کنه، مونږ څه وایو ولته؟ په ناشته کې څه دي ستاسه؟ نو دغه به مونږ په انګلیش کې داسې وایو، What is for breakfast؟ What is for breakfast؟ په ناشته کې څه دي؟ شیم آن یو، شرم وکا. کله چې مونږه یا زمونږ ماشومان پیل شو کور ته راشي، زمونږ مشران ورته په دغه الفاظو کې وایي شرم وکا. نو دغه شرم وکا دا به مونږ په انګلیش کې څنګه وایو؟ شیم آن یو. شیم آن یو. چې ته پیل شو د پلانکي دا بچی پاس شو نو ته شرم وکا، دغه به مونږ په انګلیش کې داسې وایو، شیم آن یو، شرم وکا. از یو وش، چې څنګه ستا خوښه وي. مونږ اکثر رستورنټ ته لاړ شو، یو ملګری پکې جاخمار غونته کیي، ټیک ده. نو هغې ملګري ته بیا نور ملګري څه وایي؟ یاره چې ستا څنګه خوښه هغه شان وکړه، خو لانجې راته مه جوړوه. یا په کور کې داسې یو بچی چې هغه جاخماري، لانجماري، صحیح ده. نو هغه ته پلار او مور څه وایي؟ یاره چې ستا څنګه خوښه وي. نو دغه به مونږ په انګلیش کې څنګه وایو؟ دغه به مونږ په انګلیش کې داسې وایو، از یو وش، چې څنګه ستا خوښه وي هغه شان وکړه. مونږ د پکې نه یو، ټیک ده. ټچ وډ، د نظره نشي. کله چې چا ښایسته کپړې اغوستي یا هغه ښکلی ښکاري نو مونږ ورته څه وایو؟ د نظره نشي، ټیک ده. نو دغه کې دغه به مونږ په انګلیش کې څنګه وایو چې د نظره نشي؟ ټچ وډ. اوس به بعضې ملګري وایي چې وډ خو لرګي ته وایي، نو په دې کې خو د لرګي ذکر نه دی شوی. نه، کله چې د ټچ وډ ذکر راشي نو هلته دا تاسو وګورئ چې دلته د دې خبرې ذکر دی چې د نظره نشي، صحیح ده. وٹ از د میټر، څه مسله ده؟ مونږ ویو کنه وٹ از د میټر، څه مسله ده. یو ملګري باندې څه سخته یا هغه خپه مونږ یې خواله ورشو، یاره څه مسله ده تاته؟ نو دغه ته به مونږ په انګلیش کې څنګه وایو؟ وٹ از د میټر، څه مسله ده. که څه مسله یې ما ته ووایه، وٹ از د میټر.
نیور مایند هیڅ خبره نشته. نیور مایند هیڅ خبره نشته. کله مونږ په سړک باندې روان یو، په سړک کې ډنډونه دي، په دغه سړک باندې گاډی تیریږي او په دغه ډنډونو کې اوبه دي، گاډی تیریږي او دغه کې چې کومې اوبه دي دغه د چا په کپړو باندې څه رالی او د کپړې څخه کړې. ټیک ده، نو هغه په جواب کې څه وایي؟ نیور مایند، نه څه خبره نه ده، خیر دی ځئ تاسو. صحیح ده جی. I am exhausted. I am exhausted. زه ډیر ستړی یم. تاسو دا په انګلیش کې داسې هم ویلی شئ چې I am tired. زه ستړی یم. خو داسې هم ویلی شئ چې I am exhausted. زه ډیر ستړی یم. ټیک ده، د چرته نه راشو نو مونږ څه وایو؟ زه ډیر ستړی یم. I am tired یا I am exhausted. I see زه پوه نشم. I see زه پوه نشم. تاسو به په فلمونو ډرامو یا د غټو خلکو چې کومې خبرې هغه د دې ټکي استعمال ډیر زیات کوي. I see زه پوه نشم. په فلمونو کې د دې ټکي استعمال ډیر زیات کیږي. زه پوه نشم. کچره تاسو ته په سکول کې ټیچر یا تاسو والدین یا په یونیورسيټي کې ټیچر دا وایي چې آی سی، نو د دې مطلب بدای چې زه پوه نشم. ډراپ می هوم، ما کور ته ورسوه. ټیک ده، ډراپ می هوم، ما کور ته ورسوه. یو ملګری دی ستا سره روان دی په لاره باندې، خو د هغه کور نږدې دی او تاسو په موټرسایکل باندې سفر کوئ. هغه ته څه وایي تاسو؟ ما کور ته ورسوه، زه پیادل نشم تلی. ټیک ده، نو دغه جمله به مونږ په انګلیش کې څنګه وایو؟ ډراپ می هوم، ما کور ته ورسوه. ټایم از اپ، وخت ختم شو. صحیح ده، کله چې تاسو یو کار ستاسو په حواله شي، صحیح ده، تاسو هغه کار ختم کړئ، نو بیا تاسو څه وایئ په انګلیش کې؟ ټایم از اپ، وخت ختم شو، ټایم ختم شو. کیپ ان ټچ، کیپ ان ټچ، رابطه کې اوسه. او اسینه چې پیښور ته لاړ شو بیا رابطه نه کې، اسینه چې سعودي عرب ته لاړ شو بیا رابطه نه کې، ګوره په رابطه کې اوسه. نو دغه ملګری ته یا دغه رور ته یا دغه کزن ته به مونږ دغه په انګلیش کې دغه جمله څنګه وایو؟ کیپ ان ټچ، رابطه کې اوسه. اسینه چې ته لاړ شي بار ته بیا رابطه نه کې، ما پسې کال نه اوچته، نو دغه به مونږ په انګلیش کې څنګه وایو؟ کیپ ان ټچ، رابطه کې اوسه. I am done، ما وکړه. چې کله تاسو ته یو کار حواله شي، صحیح ده، او هغه کار تاسو په خپل ټایم باندې ختم کړئ، نو تاسو بیا څه وایئ په انګلیش کې؟ ما وکړه. I am done، زما چې کوم کار و هغه ما ختم کو، زه اوس فارغ یم. نو دغه ټکي دغه جمله به مونږ څنګه وایو؟ I am done، ما وکړ، کوم کار ما ختم کو.